خیمدین نن جوړ ډېر ستړی شوی. نه مورې ستړی نه یم. نو دا ولې تا خو نن سمه روټۍ مو نه خوړه. روټۍ مې زړه ته نه کېږي. بیا ولې بازار کې څه ګن بلا خوړلي؟ نه بازار کې مې څه نه دي خوړلي. یا الله خیر ستا خو شیبه تبه ده. مورې دا سر مې ډېر وخت راسې تړ دی. بس مې نه و بس مې نه. ولې مورې؟ وشه د رولو یو پیالې چای تیاره کړه. دا چای نه څښم. معتبر ګله دا ولې ستا وجود خو سم یشېږي. یخني مې کېږي څادر راله راوړی. یا الله خیر هله پاسه دننه راځه دننه به سملي زه د جوشان ته تیاروم. نه مورې دلته ښېمه څادر راله راوړه. اسې نه چېرته ښه به شمه ښه به شم. ته خو راپاشه دننه راځه. مورې دا ډوکو د دړ ګولۍ به ورسره نه وي؟ ګولۍ؟ ها ښه زه بس مینه لېږم که نه ګاونډیانو کره او به دله ګولۍ راوړي او زه د جوشان ته راوړم. اوس به ورسره جګ جوړ شي. ښه ښه مورې بس مې نه و بس مې نه. دا خلک به څه وایي چې په دوی دونه سخته وه چې د پلار په غم کې. خلک به څه وایي؟ ګوره ښځې ما هغې سره جبه کړې ده او زه اوس د خپلې ژبې نه نشم اوړېدی. زموږ د خدای په خدایي کې دغه یوه لور ده. نو ته وایې که نه چې ستا د لور تپوس له به څوک نه راځي؟ یکه مکلې ستا هغه خپلوانو خو رانه مخ واړولو ځکه چې د هغې لوی لوی محلونه دي شتمن دي که نه. ستا خو چې څه خبره شي نو زما خپل خپلوان بدنامې. ګوره دا جوړې په اسمانونو کې جوړېږي. زه خو یم بس په دې د خیر دعا وکړه. هغه ماماګان به یې راته څه وایي؟ ماماګان که ماماګان یې څه ویلې که نه نو اوسه پوره به یې والا غم کړی و. اوې تا دې خپلې لور ته کتلي دي په سر کې سپینو لګېدل او تر اوسه پور په کوره ته ناسته ده. زه مشرانو سره فیصله وکړم. نه ښځې نه د مشرانو نه خبره اوس وتې ده. ما هغې سره جبه کړې ده او دا ملک د پښتو دی. نو چې تا جبه کړې ده نو ما ته څه وې؟ تا ته دا ویم چې هغې به د جمعې شپې له راځي او بله ده هغې ته ما ویلي دي چې دا هر څوک په ساده طریقه باندې ختم کړي. تا د هغه عمر ته کتلی دي؟ هغه خو زه به د خپلې سپوږمۍ لور دپاره اوس له سپوږمۍ قدر درغی که تا له د هغې قدر درته نو تا به داسې کانې نه کولې. وکم مکلې په دغه ځمکو مالونو به هغه څه کوي او که سړی لږ هم ښکته پورته شو که نه نو ډېر تربوران د ایجادات دپاره را پیدا شي. او هغې سره ما خبره خلاصه کړې ده هغې به د کلي ټوله ځمکه زما د لور سپوږمۍ په نوم باندې لیکي. مورې ای مورې موز نه کې جانماز مې ته خور کړی دی بیا دې نه قضا کېږي. کومه لورې زه هم دا لمونځ کومه. دیم سے ډاکټر ماټر له بوتله وکنه او بچې دوه ځله مو بوتلی و. بچې داسې چل به دې کړی چې لږ بار به ګرځېدلی وې. دا سویمه ورځ ده چې په کټ کې پروت یې. مورې که زه د پاسېدو ویلو دلته ته په کور کې ایسار شوې یم. نو تا هغه ساختونه مو نه خوړل ګینې بنده به سره داسې زر ښه شي. نه مورې د ګولو سره به ښه شم. یو ګیلاس پی به وله روړم ته. نه نه پی رانه زړه خرابوي. نه نو نه ته څه خورې نه څه څکې نو څنګه به جوړ شي؟